موږ په خپله تېرې ویډیو کې چې د افغانستان د 10 قدرتمندو پاچاهانو په باره کې مو جوړه کړې وه د ضحاک په اړه مو پکې هم نسبي معلومات وړاندې کړي دي. په دې ویډیو کې غواړو چې تاسو ته د افسانوي پادشاه ضحاک په اړه جالب او اړین معلومات درکړو. نو تر پایله موږ سره اوسئ. تر ټولو د مخه تاسو باید په دې پوه شئ چې په ټول تاریخ کې د افغانستان مختلف نومونه وو لکه آریانا، باختر، خراسان او افغانستان. د افغانستان پخوانۍ جغرافیې یعنې خراسان او آریانا لوی جغرافیې وې چې نه یوازې افغانستان بلکې د ایران او ماوراءالنهر سیمو ته هم شامله ده. یعنې له ملت څخه مخکې به چې څوک د افغانستان شاه شو نو هغه به د ایران او شمالي هیوادونو لکه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پادشاه هم شو. د پخواني آریانا یعنې پخواني افغانستان او ایران افسانوي کیسې د فردوسي له شاهنامې څخه اخیستل شوي دي. فردوسي د فارسي د ژبې یو له نوموتو شاعرانو څخه و. نوموړی د سلطان محمود غزنوي په وخت کې اوسېده او د همغه په وخت کې شاهنامه هم ولیکله. اوس راځو د ضحاک داستان ته او په دې داستان کې زموږ اصلي منبع د فردوسي شاهنامه ده. په شاهنامه کې راغلي دي چې ضحاک زرګونه کلونه مخکې د بابل پادشاه و. بابل د عراق لرغونو او پخوانیو سیمو څخه دی چې تاریخي قدامت یې ان تر 6000 کلونو پورې رسیږي. د بابل پادشاه له ضحاک څخه مخکې د هغه پلار و چې مرداس نومېده. مرداس یو نیک او پرهیزګاره سړی و. د هغه په وخت کې د بابل خلک خوشحاله او آرام ول تر دې چې ضحاک وزېږېد. ضحاک د یو شهزاده په حیث په ډېر ناز او نعمت کې لوی شو او یو تنومند ځوان شو. خو ضحاک د خپل پلار په خلاف یو ظالم، بې رحمه، کینهکښ او مفسد انسان و. یوه شپه ضحاک د ابلیس د یو خیرخوا شخص په جامه کې راغی او هغه ته یې وویل افسوس دی چې لکه ستا په څېر د تکړه شهزاده دې موجود وي او پاچاهي دې بل څوک کوي. ته د پاچاهي کولو لپاره تر ټولو مستحق کس یې. ستا پلار نور زوړ شوی دی او نشي کولی چې مملکت اداره کړي نو ته باید د دې مملکت حاکم شې، واکداره شې او په زور او قوت سره دا مملکت اداره کړې. د شیطان دې خبرو د ضحاک په زړه کې وسوسه ایجاد کړه او هغه یې قدرت اخیستلو ته نور هم تږی کړ او بالاخره د خپل پلار د قتل نقشه جوړه کړه. هغه د شپې لخوا خپل پلار په تیاره کې وواژه او سبا یې خلکو ته اعلان وکړ چې پادشاه په یو طبیعي پیښه کې مړ شو. ضحاک چې د سلطنت یوازینی وارث و ځان یې د پادشاه په حیث اعلان کړ. ټولو خلکو یې متابعت وکړ او ضحاک ته یې د نوي پادشاه په حیث تعظیم وکړ. د ابلیس راوړې نقشه عملي شوه او ضحاک د خپل پلار په وژلو سره پادشاه شو. نو ابلیس وغوښتل چې خپله دویمه نقشه عملي کړي. ضحاک د پادشاه کېدو سره سم پر خلکو مالیات زیات کړل ځکه چې د قصر او دربار مصارف زیات شوي وو او د ضحاک هوسبازیګان دومره زیاته شوي وې چې د قصر بودیجه ورته کفایت نه کاوه. نو ځکه ضحاک پر خلکو مالیات زیات کړل او د هغوی مال به یې په زور قبضه کاوه. حالات په همدې ترتیب روانو چې یو ورځ بیا شیطان د یو ځوان او ښکلي اشپز په قواره کې د ضحاک قصر ته داخل شو او ضحاک ته یې وویل چې زه کولی شم د دنیا تر ټولو خوندور او مزهدار خواړه تیار کړم نو هیله کوم چې ماته د دربار په اشپزخانه کې ځای راکړئ. ضحاک د شیطان دا خبره ومنله خو شرط یې ورسره کېښود چې که چېرته یې خواړه لکه څنګه چې وویل خوندور او مزدار نه وو نو نه یوازې دا چې بېرته به یې له قصر څخه شړي بلکې هغه به وژني او کور به یې هم سوځوي. ځوان اشپز چې په حقیقت کې ابلیس و د ضحاک دا شرط د خندا په حالت کې قبول کړ او اشپزخانې ته لاړ. لږ ځنډ وروسته یې خواړه برابر کړل او د ضحاک مخ ته یې کېښودل. ضحاک پوښتنه وکړه چې دا څه دي؟ شیطان ځواب ورکړ چې دا د غرڅه د ورون غوښه ده. ضحاک چې کله په خوړو پیل وکړ نو دې خوړو ډېر خوند ورکړ او شیطان ته وویل چې داسې خوندور خواړه ما تر اوسه نه وخوړلي او سمدستي امر وکړ چې همدا اشپز دې د قصر د اشپزخانې مشر وټاکل شي. په دې ترتیب سره شیطان د قصر سر اشپز وټاکل شو. شیطان به همیشه ضحاک ته ډېر خوندور او مزدار خواړه برابرول او ضحاک به هم همیشه خپل سر اشپز ته ډېر قدر او عزت ورکاوه او د هغه هره خبره به یې منله. بالاخره دا چې یو ورځ ضحاک خپل سر اشپز ته وویل چې په زړه کې کوم داسې ارمان لرې چې زه درته پوره کړم؟ شیطان وویل هو صاحبه، زما ارمان دا دی چې ستا دواړه اوږې ښکل کړم. ضحاک حیران شو خو اجازه یې ورته وکړه. شیطان ورغی او د ضحاک دواړه اوږې ښکل کړې او په تعظیم سره د ضحاک له کوټې څخه ووته. له همغه ورځې وروسته بیا هغه اشپز نه په قصر او نه په ښار کې چا پیدا کړ او په کامله توګه غیب شو. له کمې مودې وروسته د ضحاک په اوږو کې شدید درد پیدا شو. په همغه ځای کې چې شیطان ښکل کړی و ورڅخه ماران راووتل. په دې ترتیب د ضحاک له دواړو اوږو څخه 2 ماران راووتل چې ورځ په ورځ به غټېدل.
ضحاک خپلو طبیبانو ته وویل چې ماران قطع کړئ. طبیبانو همداسې وکړل او ماران یې قطع کړل، خو نه یوازې نتیجه یې ورنه کړه بلکې دا ځل ماران د پخوا په پرتله نور هم وحشي شول چې ضحاک یې ډېر تکلیف کړی و. ضحاک څو ځله دا کار تکرار کړ او ماران به یې قطع کړل، خو هر ځل به ماران د ضحاک په اوږو کې د بوټو په څېر بیا راشنه کېدل. ضحاک حیران و چې څه وکړي، ځکه چې مارانو ډېر په عذاب کړی و. تر دې چې شیطان بیا د یو سپین ږیري با تجربه طبیب په څېره کې ضحاک ته راغی او هغه ته یې وویل دا ماران هېڅ د حل لار نه لري او ته نشي کولی چې دا ماران له ځان څخه لرې کړې، خو که غواړې چې ماران همیشه ارامه وي او تا ته ضرر ونه رسوي نو ته باید هره ورځ د 2 ځوانانو د سر ماغزه راوباسې او مارانو ته یې ورکړې تر څو دوی ارامه شي. ضحاک همداسې وکړل او امر یې وکړ چې 2 بندیان دې ووژلی شي او د هغوی د سر ماغزه دې راوړلی شي. کله چې د بندیانو د سر ماغزه راوړلی شو او د ضحاک مارانو ماغزه وخوړل نو د ماغزو د خوړلو څخه وروسته ماران په قراره شول او ضحاک له ډېرې مودې څخه وروسته یو ځل بیا سکون پیدا کړ. له دې وروسته ضحاک هره ورځ د 2 ځوانانو د سر ماغزه مارانو ته حاضرول او ماران هم په کامله توګه د ضحاک تابع شوي وو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پخواني انسانانو عمرونه زیات ول، قدونه یې ډېر اوږد او جسې یې قوي وې، لکه څرنګه چې د نوح، آدم، شیس، ادریس، متوشاله او نورو پیغمبرانو علیهم السلام عمرونه 1000 کاله ول. نو په همدې ترتیب د ټولو پخواني انسانانو عمرونه هم ډېر وو. په همدې اساس د ضحاک د پادشاهي 300 کاله پوره شوي وو او هره ورځ به 2 ځوانان د مارانو د خوړلو لپاره وژل کېدل. ضحاک د خپلې پادشاهۍ د وسعت لپاره د آریانا په خاوره چې اوسنی افغانستان دی حمله وکړه. د افغانستان لرغوني پادشاه جمشید ته یې ماته ورکړه او هغه یې اسیر کړ. بیا یې امر وکړ چې جمشید په اره باندې له منځه 2 نیم کړی شي او په دې ترتیب سره د ټول افغانستان او ایران قدرت د ضحاک لاسونو ته ولوېد. د ضحاک د واکمنۍ موده ډېره اوږده شوه او هره ورځ به پکې ځوانان قتل کېدل تر دې چې په ښار کې نور هېڅ ځوان پاتې نه شو. یوه شپه هغه خوب ولید چې یو سړی چې په لاس کې ګرز وي راځي او په خپل ګرز سره ضحاک په سر وهي او هغه وژني. ضحاک چې له خوبه راویښ شو نو د دربار ټول نجومیان او ستراشناسان یې راټول کړل او د خپل خوب تعبیر یې وغوښت. نجومیانو د تحقیق څخه وروسته داسې تعبیر وکړ چې په همدې ورځو کې یو ماشوم پیدا کېږي او کله چې هغه ماشوم لوی شي نو تا به وژني او ستا پادشاهي به نیسي. ضحاک امر وکړ چې ټول ماشومان دې ووژلی شي او له دې وروسته چې کوم ماشوم زېږېده ځای پر ځای دې وژل کېږي. په همدې مهال کې و چې د فریدون په نوم یو ماشوم وزېږېد. د فریدون پلار د ضحاک لخوا ووژل شو او ماغزه یې مارانو ته ورکړل شو. د فریدون مور خپل ماشوم له ځان سره یو لرې غره ته ویوړ او هلته یو زاهد او پرهیزګاره انسان ته وسپاره. د 1400 کلونو له تېرېدو څخه وروسته فریدون چې ځوان شوی و ښار ته راغی او له خپلې مور څخه د خپل اصل او نسب پوښتنه وکړه. مور یې ورته ټول داستان بیان کړ. نو فریدون تصمیم ونیو چې د ضحاک څخه د خپل پلار غچ واخلي، خو مور یې ورته اجازه ورنکړه او ورته وویل چې ته اوس د دې طاقت او توان نه لرې چې د ضحاک مقابله وکړې. نو فریدون هم بیرته غره ته لاړ او د یو مناسب وخت په تمه شو. د ضحاک په ښار کې یو آهنګر هم اوسېده چې 18 زامن یې درلودل چې د ده د 18 زامنو څخه 18 زامن د ضحاک په واسطه وژل شوي وو او یوازې یو زوی یې پاتې و چې هغه هم د ضحاک سره په زندان کې بندي و. آهنګر چې د ضحاک له ظلم څخه ډېر په تنګ راغلی و نو د خپل آهنګرۍ کمربند یې راخلاص کړ او د نېزې په سر یې د بیرغ په شکل وتاړه او خلک یې پر ځان راغونډ کړل تر څو د ضحاک په مقابل کې قیام وکړي. خلک هم چې د ضحاک له ظلمونو څخه په تنګ راغلي وو د آهنګر سره یو ځای شول. آهنګر ته خبر ورسېد چې د فریدون په نوم یو هلک چې په غره کې اوسېږي د ضحاک سرسخت دښمن دی. نو آهنګر د فریدون خواته ورغی او له هغه یې ملاتړ وکړ او هغه ته یې د لښکر مشري وسپارله. فریدون په چټکۍ سره د ضحاک په قصر حمله وکړه او قصر یې ونیو، مګر ضحاک په قصر کې نه و. دا مهال ضحاک د فریدون په لټه کې هندوستان ته تللی و، خو خبر ورته راورسېد چې فریدون په هندوستان کې نه بلکې ستا په قصر کې دی او ځان یې د پادشاه په حیث اعلان کړی دی. ضحاک د خپل لښکر سره بیرته د بابل پر لور حرکت وکړ او د رسېدو سره سم مستقیم خپل قصر ته لاړ. کله چې قصر ته ورسېد نو د دروازې د خلاصولو سره سمدستي فریدون ورباندې حمله وکړه او په خپل ګرز سره د ضحاک سر ته قوي ګوزار وکړ. بیا یې وغوښتل چې د ضحاک سر قطع کړي، مګر یو محسن ستارهشناس او عالم ورته وویل چې ضحاک دې نه وژني، ځکه که هغه ووژني نو د هغه له وینې څخه به نور شیاطین وزېږېږي. بهتره به دا وي چې هغه ژوندی دفن کړی شي.
فریدون همداسې وکړل. هغه یې له ځان سره د دماوند غره ته یوړ. دماوند غر د البرز غرونو له سلسلې څخه یو لویه غرنیزه ساحه ده. هغه یې ژوندی په تابوت کې کېښود. تابوت ته یې څو پوښونه ورکړل او بیا د ضحاک تابوت د دماوند په غره کې د یو پټه ساحه کې دفن کړ. په دې ترتیب سره د ظلم دوره پای ته ورسېده او فریدون ځان د آریانا یا پخواني افغانستان او ایران نوی پادشاه اعلان کړ او خلکو له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا په ارامۍ ساه واخیسته. د بامیان په ولایت کې د قلعه ضحاک په نوم اوس هم یو پخوانۍ قلعه شتون لري، خو متاسفانه دا قلعه په 1222 میلادي کال کې د چنګیز خان د لښکر لخوا خرابه شوه او ونړول شوه، خو اوس یې هم آثار پاتې دي چې د مارانو رسامېګانې او نقشونه هم پکې کارول شوي دي. فردوسي په خپله شاهنامه کې د ضحاک په څېر ډېر نور افسانوي داستانونه هم بیان کړي دي چې که ستاسو خوښه وي نو په نورو ویډیوګانو کې به یې بیان کړو. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.